نفسیاتو کې تنها د مینا په مضطربه نفسیاتو کې تنها د مینا چې د اظهاره پورې ورسي نو سر وخوري د تنهایۍ سره خبرې هم نشه کړي سړی د تنهایۍ سره خبرې هم نشه کړي سړی خو چې خماره پورې ورسي نو سر وخوري. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو، په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د خپل ژوند نه به خوند و مزې اخلی. خپرونه د ادبي ګلونو څنګه چې ملګرو تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام مقصد هغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسوو کوم چې په پښتو ادب کې شعر لیکي د هغوی خوا له ځان رسوو. نن راغلي یو سیمه د ملاګورو راسره ناست یو جوور فکر پښتون فطرت او د ادب د دنیا یو پیژندلی شخصیت راسره نن په دې خپرونه کې ناستې کوي. ډېر وخت مو نه اخلم، راځئ د ادبي ګلونو په خپرونه کې ورته په شریکه هرکلی وایو. معاذ ملاګوري صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انضمام وروره ډېره مننه او د ستاسو ټیم د ستاسو چینل ډېره مننه چې دومره تکلیف دومره زیار مو وکړه چې دلته موږ له دې غرونو نه راغلی یم. په ځان کې خو دومره څه نه وینم، دا د ستاسو کمال دی. الله مو آباد ساته. ډېره مننه او بیا درته هرکلی وایم او بیا راشه. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو هم کو چې دومره مصروفه ژوند نه مو وخت راویستو. ډېره زیاته مننه. معاذ صاحب په پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوم، ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو، خو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق ټول نه ړومبی مو راسره خپل یو غزل شریک کړو. نو ډېره بخۍ. بلکل قربان. غزل ستاسو نه قربان چې پاتې دنیا وه چې مې نه غوښتل او ومې کړله. پاتې دنیا وه چې مې نه غوښتل او ومې کړله، ابس ژړا وه چې مې نه غوښتل او ومې کړله. واه زبردست. ډېره مننه. یو څه وینا وه چې غوښتله مې او ومې نه کړه. یو څه وینا وه چې غوښتله مې او ومې نه کړه. یو څه وینا وه چې مې نه غوښتل او ومې کړله. ډېره مننه. په زړه مې اور بلو او چم یې تماشه کوله. په زړه مې اور بلو او چم یې تماشه کوله، دغه رڼا وه چې مې نه غوښتل او ومې کړله. ډېره مننه. کیسه صفا وه چې شکونه به په تا کېدلی. کیسه صفا وه چې شکونه به په تا کېدلی، دا ناروا وه چې مې نه غوښتل او ومې کړله. ډېره مننه. ځان ته مې ډېرې خیرې وکړې او ستا دپاره. ځان ته مې ډېرې خیرې وکړې او ستا دپاره، سمه دعا وه چې مې نه غوښتل او ومې کړله. ډېره مننه. ضبط تمام شو او ګیله مې دلالي وکړله. ضبط تمام شو او ګیله مې دلالي وکړله، دغه خطا وه چې مې نه غوښتل او ومې کړله. دومره خبره وه معاذه چې چا نه اورېده. دومره خبره وه معاذه چې چا نه اورېده، سپینه رښتیا وه چې مې نه غوښتل او ومې کړله. ډېره مننه. ډېره یقینا خوندور شعرونه و. معاذ صاحب ژوند مو څنګه روان دی؟ دا تپوس مانه ډېر زیات کېږي او ملګري دی الله خوشحاله ساتي او د ما یو جواب وي چې ژوند لکه د یو لیوني شلېدلی ګریوان یا لکه د یو شلېدلي ګریوان لیونی. بس دغه ژوند دی او دغه مونږ یو. روان یو، ژوند تېر شو او پته راته ونه لګېده چې راغلی کله او لا کله. بس تېر شو او د الله کرم ده چې تېر شو، چې ونه درېده. که ولاړ وی په مونږ په دې حالت کې نو بیا به حالات ډېر هم ګرانه. نو شکر الحمدلله تېر شو او ښه تېر شو. درانه خبره. معاذ صاحب دا راسره هم شریک کوي چې د شعر لیک مو کله نه شروع کړی دی؟ شعر لیک خو د ډېر وخت نه د سکول د وخت نه شروع یم لیکل کوم. په هغه وخت کې لیکل به هم کول، خو چې موږ به غزل هم ولیکو نو هغه به یو آزاد نظم طریقه باندې چې موږ ته د قافیې د ردیف د دې څیزونو پته نه وه. بیا د الله تعالی استادان پیران خوشحاله ساتي، هغو نه م زده کړه م وکړله. بیا په قافیه او ردیف او بحر او په دغه باندې چې پوه شو نو د دغه هم تقریبا چې ډېر 10-12 کاله خو د دغې مو شو چې موږ دغسې په دایرو کې دننه او په پابندۍ کې دننه شاعري شروع کړي ده. نو د سکول د وخت نه زه لیکل کوم. ټیک ته جي. په دې راسره هم لږه رڼا واچوئ، کوم صنف مو ډېر زیات لیکلی دی؟ غزل چونکې د غزل
دا رایکار دومره وسیح دی. بل په غزل کې چې کومې اسانۍ دي د دې وجې نه په غزل کې تقریبا چې هر شاعر هم زیات لیکل کوي، منتشر خیالي ورکې سړی د یو خیال پابند نه، نو د دې وجې نه په غزل کې ما هم ډېر لیکل کړي دي او غزل خوښوم. ټیک ته جي. ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو راغلي یو ډېر ښه لیکوال راسره ناست معاذ ملاګورې په دغه پښتنه خاوره مین دی، په دغه پښتنو مین دی. پروګرام کې به ترې نورې پښتنې هم کوو، ورسره به ترې خوندور شعرونه هم اورو. دغه ملګري به د شعرونو تمه هم لري، نو بالکل چې کومې پوښتنې رایادېږي به درنه هم کوو، ورسره به درنه شعرونه هم اورو. نو غزل اړخ ته راځو، بالکل خپل یو غزل راسره شریک کړئ. ولنه انضمام صاحب ذوالکافیتین غزل دی ارشاد چې کیسې درنې وې تر اظهاره پورې تلې او راتلې. کیسې درنې وې تر اظهاره پورې تلې او راتلې، په ما غوټې وې تر خماره پورې تلې او راتلې. واه ډېر ښکلی. او څه تعویذونه وو چې خلکو ورله وړل او راوړل. څه تعویذونه وو چې خلکو ورله وړل او راوړل، څه مشورې وې چې د یاره پورې تلې او راتلې. ډېر ښکلی. ډېره مننه. زه خو په دار شوم، نو دوی به ترېنه څه شی غوښتو؟ زه خو په دار شوم، نو دوی به ترېنه څه شی غوښتو؟ دا چې جرګې وې او باداره پورې تلې او راتلې. واه ډېر ښکلی. ډېره مننه. نه یې د کلي نه ښار جوړ کړو، نه د ښار نه کلی، بس قافلې وې او د ښاره پورې تلې او راتلې. ډېر ښکلی، زبردست. ډېره مننه. په خپل کردار باندې حیران وم ډرامه کې د ژوند، په خپل کردار باندې حیران وم ډرامه کې د ژوند، خو حادثې وې تر کرداره پورې تلې او راتلې. ډېر ښکلی، زبردست. ډېره مننه. زما د سر سودا زما په لاس هم ما وکړله، زما د سر سودا زما په لاس هم ما وکړله، او منصوبې د سرکاره پورې تلې او راتلې. ډېر ښکلی. ډېره مننه. او مقصد ده چې معاذه درد د هېرولو نه و دومره ډېرو، د مرګ چپې وي د بیماره پورې تلې او راتلې. ډېره مننه. ډېر علما صاحب زه وایم چې یو بل غزل دنه هم ورو، نو ډېر زیات به خوشحاله شو. بل غزل را سره هم شریک کړئ. بالکل په سر سترګو. بل غزل دی چې محبت زه هم وکړم، ما هم محبت وکړم، په دغه هیله مې هیله د ژوند عادت وکړه. ډېر ښکلی، زبردست. ډېره مننه. محبت زه هم وکړم، ما هم محبت وکړو، په دغه هیله مې هیله د ژوند عادت وکړو. او یاد لکه سړیکه له هر درده زړه ته ورسېده. یاد لکه سړیکه له هر درده زړه ته ورسېده، آه مې د اوښکو کتارونو امامت وکړو. ډېر ښکلی، ډېره مننه. او خپل ارمانونه مې د واړه محفل منځ ته راوړل، ارمانونه مې د واړه محفل منځ ته راوړل، خپلې کیسې ته مې په خپله نظامت وکړو. ډېر ښکلی. ډېره مننه. او په ځان باور نه لرم دومره چې تر تا درشم، په ځان باور نه لرم دومره چې تر تا درشم، ځینې څو ځله مې توکل په خپل همت وکړو. ډېر ښکلی، زبردست. ډېره مننه. او ستا د الله په کور کې سمې ډېرې ډزې وکړې، ستا د الله په کور کې سمې ډېرې ډزې وکړې، او ما په دغه کور کې سم ډېر عبادت وکړو. زبردست. ډېره مننه. او د دې خبرې به څه حال وي چې ته نه رادرومې، د دې خبرې به څه حال وي چې ته نه رادرومې، ما زه نن خو مې په جار ترې شکایت وکړو. ډېره مننه. زبردست، ښکلي شعرونه. اما صاحب کوم شعر نه تاسو ډېر زیات متاثره کېږئ؟ شعر نه د هر یو نه ډېر متاثره کېږم، چې هر شعر چې په قواعدو په ضوابطو پورې او په لوازماتو. شاعران به درته ووایم چې د چا نه ډېر متاثره یم، نو هغه د نن سبا د زمانې تاسو به ښه پېژنئ، دنیا یې ښه پېژنئ. ممتاز اورکزی لالا، ریاض تسنیم خدای بخښلی الله دې وبخښي، ښه وخت ورسره تېر شوی دی. همدرد یوسفزی، کیسر افریدی، که داسې په بره پښتونخوا کې وګورئ نو بر ډېر داسې پیر محمد کاروان صاحب دی، او په شینوارو کې وګورئ نو حمزه بابا شو د زړې زمانې، په نو کې وګورئ نو ریاض افریدی صاحب دی، او
کیسر افریدی صاحب دی دا چې څومره حالان چې څومره شاعران دي زموږ د سر تاجونه دي او ما باندې ټول ګران دي زه د ټولو نه متاثر یم او هر چا چې ښه شعر لیکلی دی هغه د ما نه په عمر کې کم دی او که زیات دی نو ما دا دم ورکړی او زه ترې متاثر یم. ټیک ته جي ملګرو سره دا هم شریک کړئ خپله شاعرۍ کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه ورکړه؟ مشاهده او په مشاهده باندې مجاهده. صحیح. ما کوشش کړی دی چې زه یو داسې مشاهده په شعر کې راوړم چې هغه شوي مې د ما سره او د ما په شعرونو کې اکثر هم ځان باندې د ما هغه د ما چې کومه موضوع هغه مې خپل ځان ځکه چې هغه کومه مشاهده زما نو هغه په ما باندې تیر شوي نو کوم د ما مشاهده او په مشاهده باندې مجاهده. صحیح جي. کتاب خو نه دی چاپ؟ نه کتاب مې نشته، تیاری مې ورته کړې ده او شعرونه مې راسره پوره دي. صحیح. او دروغ به پکې نه وایو څه مالي وجوهات دي چې د دغې وجې نه د ما کتاب پاتې شوی دی نو بس د دغې وجې نه پاتې دی. ټیک دی چې الله دې وکړي چې زر راشي. ما صاحب بل غزل به درنه هم غوښتنه وکړم نو غزل له سره بل هم شریک کړئ. بالکل. ارشاد جي. غزل دی چې له ازل وې راپسې راته راورسېدې چې له ازل وې راپسې راته راورسېدې غمه چې نه کلارېدې راته راورسېدې. زبردست ښکلی شعر. ډېره مننه. چې له ازل وې راپسې راته راورسېدې غمه چې نه کلارېدې راته راورسېدې او د ستا د لورې ډاډګیرنې وې خو نه پوهېدم راتلې او وسوسې راته راورسېدې. زبردست. مننه. او زما مرګه زما خو پاتې شوی وي منم د یاره مرګه زما خو پاتې شوی وي منم د یاره اوس مې پرېږدي او که مې وړې راته راورسېدې. ډېره مننه. د مصنوعي ارام پیښو هم دمه کړی یم د مصنوعي ارام پیښو هم دمه کړی یم او د اوده منزل تیارې راته راورسېدې. ډېره مننه. ورسره زه هم د دې روغو د دې چم نه ځمه ورسره زه هم د دې روغو د دې چم نه ځمه د لیونیو قافلې راته راورسېدې. ډېره مننه. معاذه نن خو به مې بیا له خیره شپه روڼوي نن خو به مې بیا له خیره شپه روڼوي اخ د یادونو سلسلې راته راورسېدې. ډېره مننه. ډېره ملګرو یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لافاني څیز دی. ما صاحب د نن وخت شاعرانو نه خو څه ګیله نه لرئ؟ دې چا نه هم ګیله نه لرم او الله تعالی دې راته ټول خلک ژوندي اول خو ژوندي لري بیا دې سلامت لري او بیا دې خوشحاله لري د هیچا نه هم ګیله نه لرم او شکر الحمدلله د ما چې څو ورځې په کلي کې ما لکه چا دعوت راکړی که نه یې راکړی زه هرې غونډې ته هم ځان رسوم زه هرې ډلې ته هم ځان رسوم او کوشش مې وي چې هر څوک خوشحاله م وساتم او د هر چا نه خوشحاله هم پاتې شم. د هرې خبرې دوه روخه دي مثبت او منفي. پکار ده چې موږ د هرې خبرې مثبت سوچ او ښه طرف ته په خپله پام وګرځو نو موږ د پامه به ټول خلک ښه هم راشي. صحیح. ډېره مننه مو کوم چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو. غواړم چې څو شعرونه راسره شریک کړي په دغه څو شعرونو پروګرام راغونډ کړم نو ډېره به ښه وي. څو شعرونه بس غزل به درته ووایم پوره چې ملګرو نه به په اجازه ته مو واخلو چې تمامه شپه لکه د شمې بلېدمه یاره تمامه شپه لکه د شمې بلېدمه یاره د خپلو اوښکو په باران کې سوځېدمه یاره او اخر ترکمې به مې خپل ځان سلامت راوړلو ترکمې به مې خپل ځان سلامت راوړلو خو نړۍ لارې وې ترکمې به راتلمه یاره. ډېر ښکلی. ډېره مننه. داسې خبره ده چې ته وایې نور زړه صبر کا داسې خبره ده چې ته وایې نور زړه صبر کا او داسې خبره ده چې غوټ درپسې مرمه یاره. ډېر ښکلی. زبردست. ډېره مننه او مهرباني وکړه دا غم به دې برداشت نه کړمه مهرباني وکړه دا غم به دې برداشت نه کړمه مهرباني وکړه دا مه وایه چې زما یاره. ډېر ښکلی شعر ډېره له بیا راسره شریک. ډېره مننه. مهرباني وکړه دا غم به دې برداشت نه کړمه مهرباني وکړه دا مه وایه چې زما یاره او داسې ستار ومه معاذه چې بې غېږې ومه داسې ستار ومه
معاذه چې بې غېږې ومه داسې ستار ومه په خپله غږېدمه یاره. ډېر ښکلی زبردست. ډېره مننه. زمان بھائی د ستاسو د راتګ د دومره زیار او د دومره تکلیف یو جهان مننه چې ما غوندې خاوره انسان لرالی او په دې خاوره کې راسره کېناستی. دا د ستاسو عظمت او دا د ستاسو لویي ده او دا د ستاسو بډایي ده او الله تعالی دې دا نورم زیاته کړي. الله تعالی دې ستاسو له نورم عزت درکړي. الله دې نورم ستاسو د قدر وړ وګرځوي. ډېره مننه. الله مو آباد ساته. مهرباني جي. اما صاحب اخره کې زه یم چې څه پیغام یا په زړه مو څه خبره وي دغه کتونکو ته شریکول غواړئ؟ نه بلکل. پیغام خو مې په منځ کې ورم که همغه خبره به بیا هم وکړمه صحیح چې د هرې خبرې دوه روخی مثبت او منفي. نو کوشش دې وکړی شي چې مثبت طرف ته د رجحان زیات شي، چې زموږ مثبت طرف ته رجحان زیات شي، پخپله به زموږ په منځ کې مینه پیدا شي. نو انسانیت سره مینه کول پکار ده او څیزونه د استعمال دپاره دي. نو پکار ده چې موږ د انسانانو سره مینه وکړو، د انسانیت سره مینه وکړو، څیزونه استعمال کړو، نه چې موږ د څیزونه سره مینه شروع کړو انسانان استعمالول شروع کړو. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو هم کو یقینا ملګرو دغه خوندور شعرونه به مو خوند اخیستی وي او دغه ګټورو خبرونه به مو زده کړه هم کړې وي. زموږ دا ویډیو ملګرو سره شیر کوئ ځکه چې زموږ دغه شاعر ملګري دغه غږ تر ډېرو ملګرو پورې رسي. زموږ دغه راتګ وي، دغه پروګرام ریکارډ کول وي، تاسو سره په دغه شیشې شریکول وي، مخکې کار ستاسو وي، دا ملګرو سره ضرور شیر کوئ. چینل سره هم سبسکرایب کوئ. زموږ ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخته کوي کوم چې په ټول پوره وي او معیاري وي. خپرونه پای ته رسېده بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت. الله په امان.